ویه چې د دې ته به زما لاړخه وایي دوی ته ګفټ وروسته به شهسوار پسې ګرځې اوس دیوالې نه خلې غورې عدنان صدیقي نن راغلی ته دوره کړې ده د دې سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر دي؟ شکر الله فضل جی. نن سبا پته نه لګي غیب شوی. نه چونکه سم مصروفیات او ریسټورانټ اوپننګ کې لګ مصروف او اوس ان شاء الله واپس په لاین ته راوړېدل یو جی. راغلی ته فیسټیوال لګېدل دی یا فیملی فیسټیوال دی نو دې باره کې بس ویل غواړم څنګه خوښ شو خوښ مونږ شو. ډیر زبردست جی ډیر زیات خوشاله کوم ډیر زیات اپریشیټ کوم داسې ایونټس کېدل پکار دي یو انټرټینمنټ ماحول وي ډیر زبردست ماحول دی زما په خپل ډیر زیات خوښي زه هم چې زمونږ په سیمه باندې زمونږ په علاقه باندې داسې پروګرامونه کېدل پکار دي جی. څومره اهمیت لري داسې پروګرامونه؟ ډېر اهمیت لري جی. دې سره ګیدرینګ وشي دې سره خوشحالي ډېرېږي ګیدرینګ سره دې سره اتفاق سیوا کېږي نو زه یم چې یاره هر کله داسې ایونټس کېدل پکار دي. ته خپل هغه ډایلاګ کو تو وایې د مینه وال د ستا ډېر انتظار کوي د ډایلاګ دا دې لا څه وایي په دغه ډایلاګ خو دې ما لا بیخي ونه راویستو یلکه اوس بل ډایلاګ راغی یلکه دا باسې ګپي توبه دا نن سبا ډېر ویرل شوي جي توبه. کوم ویډیو را روانه ده څه پته لګي کنه؟ نو ویډیو ان شاء الله را روانه سسپنس کې ساتو جی. او جی او څه پیغام ورکول غواړي خپل مینوالو ته؟ همیشه ټول عمر یو پیغام د مینې محبت او د یو بل د سپورټ. ټیک دی جی ډېر شو. تھینکس. تاسو دې خبره ترې وره دي موږ مخکې ورځو موږ سره اوسه جی. دا وخت چې ما سره کوم ملګري ناست دي د هېڅ تعارف محتاجه نه دي تاسو بیا پېژنئ مو د لومړني کوم ملګری چې ناست دی دا ټیک ټاک سټار منجن ماما دی دا بل زموږ بل ملګری عطاالله دې سره به خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر؟ خیر د شازي په زما په خیال چې ستا 15 منټه ویډیو زمانه خچي اخلي مسلسل یا خو چې یو موقع باندې یا زم راغلی یا ته زمانه مخکې راغلی دوه خبرې دي. واو څه ویل غواړې نن راغلی الحم راشدي خلک فیسټیوال لګېدلی فیملی فیسټیوال دې باره کې به څه ویل غواړې؟ یاره ماشاءالله سره ډېر ښکلی پروګرام دی او زه خو یم چې زموږ په پښتونخوا کې داسې قسمه پروګرامونه پکار دي ډېر زیات د دې ضرورت دی نور هم مزیده. زه خو یم چې څونه ارګنایزیشن والا دي څونه د انتظامیه دي نو هغوی ته کریډټ پکار دی ځکه چې داسې ښکلی پروګرام دی منعقد کړی نو دې کې راشي خپل فیملی سره خلک راشي وګرځي خپلې خوښې څیز پکې والي دغه څیز په معنا باندې ځان پوه کړي دغه ماحول نه مزه واخلي د چا خبره هغه خپل مازدیګری ښایسته کړي ځان له نو ماشاءالله سره ډېر ښه ماحول دی او ډېر ښکلی محسوسېږي موږ ته موږ هم راغلي یو. تا پکې زیات څه خوښ شو؟ زما خو پکې دې وخت کې دا کوم چې دا کویز شو را که نه او پرې کې چې کوم ګفټس ملاویږي زه خو یم دغه زما پکې ډېر پروګرام دا خوښ شو چې د هر سټول هغې ګفټس کوم دی راوړي دي او خلک چې کوم دی هغې انسر ورکوي هغه ګفټس هغې ته ملاویږي نو ډېر ښکلی پروګرام پکې دا دی. ماشومان راوستل نه چکر مو انشاءالله زه به سبا راولم په اخري لاس دی باندې خامخا به راولم ما ورته ویلي دي راولم به سبا. ته دې پکې واغستل که نه ځله؟ نو بیا دا خو د چا خبره د وړو د مور په لاس کې دی هر څه که نه هغه کریډټ کارډ خو د هغې سره وي او نو هغه به ځان له څیز خوښوي بیا به یې اخلي. مونږ اوس په دې شروع چې ته پوهېږو مونږ خو ساده خلک یو که نه. چکر ووتلی ملم جبې ته ډېر زیات ساده دی پوه شوې ډېر زیات ساده دی. ملم جبې ته تللي ملم جبه خو بالکل داسې کړه چې هغه د سنوپال نه موږ خوندونه مو دې واخېستل ولته چې کوم موږ سره مینهوال میلاو شول د هغې هم ډېر زیاته شکریه ادا کوو. نو دې نه علاوه شازیب خان چې دې نه بعد بیا چې د پروګرام کې یو ځای شو که نه بیا هم دله انټرویو در کوم او بار باندې انټرویو در کوم اورې ډېر مننه ستا د دې مایک زه ډېر زیات خوښ یم.
ګرانو کتونکو بالکل داسې قسمه اکټیویټي پکار دي ولې زمونږ په ملک کې زمونږ په وطن کې یو غټه وبا تېره شوه کرونا وایرس چې د هغې حوالې سره هر کس مینټلی ډسټرب دی خو دا کم د دې چې کم کریډټ دا به زه د فیمیل له ورکوم آمنه جمشید احمد زاهد چې د دې چې کم محنت دی دی یو محنت کړی دا چې کم ایونټ ګورې فیسټیول ګورې هغې ارګنایز کړی دی او داسې یو څیز چې کم دی که نه دا چې څه هم دي بغیر د محنت نه دي دې کې ډېر زیات محنت دی د هغې د آمنه جمشید او د احمد زاهد جی دا وخت ما سره امن جرګه چیرمن سید کمال شاه باچا ولاړ دی یو مل ترالو د فیسټیوال دوره وکړه سټاون باندې مو کړځلو ای سره په خبره تر کوو شي سوینا د دې موقع باندې السلام علیکم جی مهرباني جی یہ خیر جی مهرباني شهاب زنده تاسو وراله فیسټیوال ته نو څنګه سټایل باندې لګیدلی سبې لوغاله په دې موقع باندې جی دا شاهزاد دا د وومن امپاورمنت په بنیاد باندې چې زمونږ دا کوم بچی دي آمنه جمشید او ایمن زاهد او سر نور مرګري چې کوم دا لیډ کوي او چا دا ارګنایز کړی دا ایونټ نو دا ډېر زیات اپریشیبل دی بلکې زه دا ګڼم چې د وخت کې په ملک کې چې کوم سفوکیشن دی کلچرل سفوکیشن دی زموږ سوسایټي کې ډېر لوی سفوکیشن دی او د ډېرې خبرې دي د وومن امپاورمنټ سره تعلق ساتي نو دا د دې بچو د دې ماشومانو یو ډېر زبردست کاوش یو زبردست ایفرټ دی او دا چې زمونږ د وخت ریاست سټیټ څونه کې دي شي په کار دی چې زمونږ دا بچي دا ماشومان چې کوم دا ایفرټس کوي په خپل سر باندې یوازې دي تللي دي ګورې چې دلته دا مختلف بزنسز دي د هغې دلته دا ایگزیبټ کوي خپل پروډکټس او د هغې په دې به تللي دي به چې کوم دی خلک کنوینس کړي دي به چې کوم دی بیا دلته په دې ایونټ کې خپل خوله خپل خواري خپل محنت شامل کړي نن زه دا ګڼم چې دا د مردان دپاره انتهایي د فخر او د خوشحالۍ خبر ده